مینه کې چې درد نه وي او غم نه وي، مینه کې چې درد نه وي او غم نه وي، خوند نه کوي او چې پکې هم نه وي. هر وخت دا خپله خوښه مه کوه، کله کله فکر د چا سم نه وي. هلته انسانیت د پښو لاندې وي، چرته چې کتاب نه وي قلم نه وي. سلامونه، نیکې هیلې د خیال نړۍ ادبي خپرونې مینوالو. نن را سره د سغروت سیمې تکړه شاعر، ځوان شاعر، د همدې بیتونو شاعر جعفر الماس مېلمه دی. د دې نه به پوښتنې مو وکړو، شعرونه به هم ترې واورو او ترنم به ترې هم واورو. الماس محترمه، تاسو څخه راغلاست د خیال نړۍ ادبي خپرونه کې. ډېره مننه ارمان صاحب. زه هم په خپل وار سره د خیال ادبي نړۍ ټولو کتونکو مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کور مو ودان چې راغلی تر دې ځای او یوه شیبه موږ سره راغلی بانډار ته. قربان مشم. جالبه خبره خو دا ده چې شاید شینوار زموږ ملګری ویلو چې زه وړوکی هلک وم چې ما د جعفر الماس کتاب لوستی. نو الماس محترمه، د څومره وخت نه کېږي چې شاعري کوئ؟ شاید د خدای ځواني مرګ کې هر ځای کې دا کیسه یې هر چېرته کړې او هر چاته وایي. زه هم صنف کې وم چې الماس شعرونه لیکل. یاره ارمان صاحب، شعرونه خو تقریبا داسې ما ورپسې حساب نه ده کړی چې څو کلونه به کېږي، خو کم از کم 18-19 کاله داسې خو به کېږي چې شعرونه لیکم. ماشاءالله. نو بیا خو د ډېر شاعري کړې ده. د یو کتاب نه خو د خبرو وتړه مړون پورو معلوم چې دا کتاب د چاپ ده، بل کتاب خو د چاپ نه نه، بل کتاب خو چاپ نه ده، خو مطلب کتاب آماده ده، یعنی ټول کړي مې دي شعرونه، یو کتاب شاعري نورم کېږي. یعنی مینوال د خبرو چې بل کتاب هم راځي. خبر انشاءالله چې لږ دغه حالات راخسي، اوس دا شعر مارکیټ هم خلک وایي دی لږ غونډې راولېدلی ده او چې راټولې کړو د خیره سره، بس دا به مینوالو تر ګوتو ورسو. مهرباني الماس صاحب، اوس به درنه یو ښایسته غزل واورو. زه به دا نوې شاعري تاسو مهرباني زړه خو خوند به وکړي په دې هیله چې خوښه یا چرته په سیوري د چنار سړی وده شي، یا چرته په سیوري د چنار سړی وده شي، یا په بخملي سینه د یار سړی وده شي. واه څومره ښایسته. یا چرته په سیوري د چنار سړی وده شي، یا په بخملي سینه د یار سړی وده شي. سترګې چې نشې نشې ودې واړوي خوب کې، سترګې چې نشې نشې ودې واړوي خوب کې، څه نشه نشه خمار خمار سړی وده شي. ډېر خوندور. ولې د وطن د ناموس غله روغ رمټ ګرځي، ولې د وطن د ناموس غله روغ رمټ ګرځي، ولې د مرګي په خوب د کار سړی وده شي. زه هم خپل وطن غوندې په زړه پرهر یم، زه هم خپل وطن غوندې په زړه پرهر یم، څنګه به وجود باندې بیمار سړی وده شي. ډېر خوندور. او ښکلي په دې نه ارزي چې شپه پسې رڼه کړې، ښکلي په دې نه ارزي، ښکلي په دې نه ارزي چې شپه پسې رڼه کړې، ښه به وي الماسه چې قرار سړی وده شي. واه ډېر خوندور، ډېر خوندور. الماس محترم، تا به نظمونه هم لیکلي وي؟ ولا نظمونه مې مخکې هغه بل کتاب کې مې یو 2-3 دانې لیکلي وو، او خو نظم مې دومره ډېر زیات لکه ښه نه راځي. لیکم کله ناکله یو نیم نظم لیکم، خو غزل ډېر خوند راکوي. لنډې کیسې؟ نه بس لنډې کیسې خو بیخي لیکلی نه شم. اصلا شعر سره مې مینه ده، لنډې کې دا نثر خو زه بیخي یوه کرښه هم نه شم لیکلی چې رښتیا سپینه خبره وکړو. او نظمونه یو نیم دانه کله ناکله لیکم، خو ډېر مې ښه نه راځي او داسې ډېر برلاسی هم پکې نه یم. غزل مې خوښېږي، سندرې مې خوښېږي، سندرې مې یوه نیمه دانه لیکلې ده. اوس به د کوم سندره په یاد چې مونږ ته ووایي؟ او که خوښه مې وي چې ترنم یې کوم، ښه خوند به وکړي، مینوال به هم ځکه دا سندره ما لیکلې په ترنم کې ده. مهرباني خوند به وکړي. اکثره شعرونه چې مطلب یو طرزي مقصد یو طرز کې لیکم، بیا پکې هغه ترنم ته برابر وي، خوند به وکړي.
تلا وړی ډېر خونې بکې ړنګې ګوره غنم رنګې جینۍ لا چې لونګې ډېر ښه تلا وړی ډېر خونې بکې ړنګې ګوره غنم رنګې جینۍ لا چې لونګې یا ګوره غنم رنګې جینۍ لا چې لونګې چې ننګې دې لږ خواږه شي لکه مڼې اوبه اوبه شي هو او اداګانې دې شي ځوانې ډېر به د سترګو پسې مړه شي یا ته به له خیاله ګرځوې زلفانې چنګې ګوره غنم رنګې جینۍ لا چې لونګې یا ګوره غنم رنګې جینۍ لا چې لونګې یم په لاره زه زانګې را زانګې د ګلو ونې څانګې څانګې هو پښتنې ملالې پیغلې درنه شرمېږي د لمر وړانګې یا په حسن ورې په جامه باندې ملنګې ګوره غنم رنګې جینۍ لا چې لونګې په حسن ورې په جامه باندې ملنګې ګوره غنم رنګې جینۍ لا چې لونګې وګوره غنم رنګې جینۍ لا چې لونګې و په همزولو کې ملکې یم لنډه وه د زلفو څوکې هو جنو کې پټه پټه درومې ځان د تاو کړی په سالو کې یا الماس د پیژنې په ونه باندې دنګې ګوره غنم رنګې جینۍ لا چې لونګې تلا وړی ډېر خونې بکې ړنګې یا ګوره غنم رنګې جینۍ لا چې لونګې یا ګوره غنم رنګې جینۍ لا چې لونګې واه ډېر خوندور مننه وروره الماس محترمه زمانه به بغیر نور شاګردان هم وي ارمان صاحب زه په خپله لا شاګرد یم خیر دا د شعر نړۍ چې ده او د ادب نړۍ او د هنر نړۍ دا ډېره غټه او لویه نړۍ ده دې برخه کې موږ خپله لا شاګردان یو نو داسې کسان خو به وي چې ته یې په پیرۍ منلی ښه نو زما خو ټول ملګري دي ځکه ته فریدون فطرت صاحب و خیبر و زما چې څومره ملګري دي بس یو بل سره همکاري کوم لکه ما سره هم څوک همکاري کوي د شعر په برخه کې یا په کوم نظم کې یا په کوم ځای باندې نه پوهېږم د ملګرو نه مشوره پې اخلم یا د استادانو نه او که ما نه ملګري مشوره واخلي چې څومره زما زده یې هغه ورته ښیم نور داسې شاګردان الماس محترمه د شعر قوي کېدو لپاره چې شعر قوي ولیکي څه باید وکړي سړی یاره څومره چې زه پوهېږم د شعر د قوي کېدو دپاره اصلا دا شعر یو خدایي استعداد ده چې چاته خدای ورکړي خو ورسره مثلا تمرین او مشق دا پکار د بیت چې د الفاظو یا د تصویرونو د دې د اتوم نه ورسره ډېره شي زه فکر کوم مطالعه ډېره بهترینه لاره ده چې باید مطالعه وکړي یوازې نه چې دا د شعرونو د مطالعه وکړي رقم کتاب چې مطلب مطالعه وکړي د سره د الفاظو توم نه زیاتېږي مثلا د موضوعګانو نه خبرېږي سوژې ورسره پیدا کېږي که هغه معلوماتي کتابونه وي دیني کتابونه وي ورسره په څنګ کې د غټو غټو شاعرانو د
د ادب کتابونه بس باید مطالعه وکړي. مطالعه بهترینه لاره ده. الماس صاحب د نږدې وختونو کې د غزل لیکلی؟ هو هغه مخکې غزل مې چې درته ووایې هغه غزل هم نوی و. اوس به یو بل درنه واورو. بل غزل مې نوی لیکلی دی دا درته ووایم. مهرباني. در په در شي در په در دې که وطن، در په در شي در په در دې کړه وطن، در په در شي در په در دې که وطن، د پردو جنګو سنگر دې که وطن. هی څومره دردونکی. در په در شي در په در دې که وطن، د پردو جنګو سنگر دې که وطن، تا خو ویل چې ورکوم ورباندې سر، تا خو ویل چې ورکوم ورباندې سر، خو چې وخت راغی ور دې که وطن. نه مې ویل غزل کې ماخله زمانوم، نه مې ویل غزل کې ماخله زمانوم، دا دې څه وکړه خبر دې که وطن. ډېر خوندور. او دا په کومه خوا روان دي دا حالات، دا په کومه خوا روان دي دا حالات، دا په کومو لارو سر دې که وطن. ډېر خوندور. او درکوم هله الماس سپینه خوله، درکوم هله الماس سپینه خوله، له تیارو چې را بهر دې که وطن. ډېر خوندور. الماس محترمه زم د سوړوکې هلک وم، راډیوګان راډیو مې په راډیو کې مې ستا یو ترنم اورېدلې وه، یو وړې جنۍ سندرې مه وایه، هغه به درنه واورو په ترنم کې. زه هغه غزل چې د زمونږ د یو مشر ملګري قاري صاحب عبدالله سهار غزلو، نو ټول به راته زده نه وي، څومره ستا یاد هغومره به خوند وکړي. زه وړوکی هلک وم نو ډېر وخت به کېږي. ته خو ستا د عمر نه اونم نه ده پاتې. د هغه به یو بیت راته زده وي، ځکه هغه ما 15 کاله مخکې ترنم کړو. اصلا د شاعرۍ نه مخکې ما ترنم کړو، بیا مې شاعري پکې وروسته را شروع کړله. ډېر ښه. نو هغه به یو بیت که راته راسي، یو بیت به درته مهرباني په مینه یې اورو. یو وړې جنۍ سندرې مه وایه، شیبلې ونې سندرې مه وایه، یو وړې جنۍ سندرې مه وایه، شیبلې ونې سندرې مه وایه، شیبلې ونې سندرې مه وایه، زړه کې مې نري نري دردونه دي، و زړه کې مې نري نري دردونه دي، خیر دې په بلې سندرې مه وایه، شیبلې ونې سندرې مه وایه، وړې جنۍ سندرې مه وایه، یا شیبلې ونې سندرې مه وایه. بس دومره راته زده و. ډېر خوندور. یوه نښه د جانان د لاس رومال دی، مودې وشوې چې ساتلی مې سنبال دی، الماس پیژنې چا وکړه ترې پوښتنه، دی ویل هو هغه زمونږ کلیوال دی. الماس محترمه ستا شعرونه به هنرمندانو هم ویلي وي؟ ولا هو یو 9 شعره به مې هنرمندانو ملګرو ویلي. کوم کسانو ویلي؟ یو 2-3 سندرې او غزل د پښتو موسیقۍ ځوان او ښه سندرغاړی بریالي صمدي ویلي دي. بیا د هغې تر څنګ یو 2 البته ولسي سندرې دي، د بریالي صمدي کشر ورور زریالي صمدي هغې ویلي دي، او حمیدالله ځوانمل یو 2 غزلې ویلي دي زما. بل یو 2-3 غزلې ضیا سحر په نوم یو هلکی د ډېر ښه ضیا سحر ډېر ښه غږ لري، او هغې ویلي دي. بیا یو 2 سندرې په کوزه پښتونخوا کې یو ښځینه سندرغاړې ده چې بدبختانه نوم یې زما نه د یاده ووته، یو 2 سندرې غزلې هغه ویلي دي.
نور دا محلي سندرغاړو هنرمندانو زما ملګرو دو ویلي شخصي محفلونو کې ویلي دي. نو الماس محترم دا شعر چې څومره په درد یا څومره په مشکلاتو یا په څومره خواریو موږ لیکو که ستا دا شعرونه چې کوم هنرمندانو ویلي ته ترې راځي چې هماغسې به یې ویلي؟ ولا و د ځینو سندرغاړو مثلا د محفل شخصي یا د ولسي محفلونو کې چې ویلي دي هغسې چې بیت ویل شوي وي هغسې نه دي ویلي، خو کور یې ودان هغه خپله خواري کړې ده. او کومې غزلې سندرې چې بریالي صمدي یا ضیا سحر یا حمیدالله ځوانمل یا بریالي دو ویلي دي دو پې خواري کړې کور یې ودان سره ښی ویلي دي زما خوښېږي اورم یې کله کله. الماس محترم هر سړی یو ارمان لري په زړه کې، ستا په زړه کې داسې یو ارمان شته؟ یو شعر کې یو بیت ما ویلی و چې یو دې هم پوره نه شو الماسه د زړګي ارمان، یو دې هم پوره نه شو الماسه د زړګي ارمان، څنګه چې نیمګړي و بس هغسې نیمګړي و. نو ارمانونه خو هر سړی زړه کې لري، خو تا ویل چې کوم ارمان، یو ارمان مې دا ډېر غټ په زړه کې ده چې په افغانستان کې خدای دایمي یوه صلح راولي، ورورولي، اتفاقي، اتحادي، او موږ هم د نړۍ د نورو ملکونو غوندې سیال اوسو، له خپل ځانه یعنې شته اوسو، هر څه د خپل د هېواد نه او دا بدبختیانې او دا جنګونه او دا ماجر کېدل او راتلل او دا منډې او ترړې نه وي، دا مې نو په زړه کې ډېر غټ ارمان ده. او یو څه ناڅه انشاءالله صلح او قراري راغلې ده او چې دا نور هم لږ د خیره سره انشاءالله حالات به سم شي. حالات به ښه شي. ډېره مننه کوو الماس محترمه چې اتي وخت مو موږ ته راکړ او شعرونه مو راته اورول. په دې اخره کې یو غزل درنه اورو. له تاسو نه هم ډېره مننه، قیمتي وخت خو تاسو البته خپل دلته را برباد کړی راغلی او زموږ د جونګړې ته م پناه راوړله او یوه شیبه م باور وکړه چې دا حالات داسې دي د دې وطن چې فقط یو 10 منټ هم سړی چېرته کښېني ملګرو سره وخاندي راوخاندي، دا هم ډېر غټ شی ده. یو غزل بل چې دا مې تازه لیکلی ده، دا به درته ووایم. خفه خفه ده هره سیمه هره خوا د وطن، خفه خفه ده هره سیمه هره خوا د وطن، ونې ښارونه سمه غر آب و هوا د وطن، د هر سړي په څېره داسې خاموشي خوره ده، د هر سړي په څېره داسې خاموشي خوره ده، ته به وی خدای مه کړه که بلکل وتې سا د وطن. او خدایا په مخ د ځمکې بل ځای چېرته هم اور بل ده، خدایا په مخ د ځمکې بل ځای چېرته هم اور بل ده، که نه یوازې برخه خواره ده زما د وطن. دا څه روان دي دا څه وینم دا د چا د لاسه، دا څه روان دي دا څه وینم دا د چا د لاسه، په سر سرتورې شوې ملالې پیغلې بیا د وطن. او له همدې لارې پرون راګرځولمه زه، له همدې لارې پرون راګرځولمه زه، په کومه لاره چې روان دی رهنما د وطن. په رڼا ورځ ښه په ښکاره زمونږ د سترګو وړاندې، په رڼا ورځ ښه په ښکاره، په رڼا ورځ ښه په ښکاره زمونږ د سترګو وړاندې، ټامیانو ټوله شتمني کړله تعالی د وطن. الماسه ټول ګرم یو په دې وراني کې ټول لاس لرو، الماسه ټول ګرم یو په دې وراني کې ټول لاس لرو، باچا وزیر اسکر ولس میا او مولا د وطن. ډېر خوندور، ډېر خوندور. د وینو وینو او لمبو شاهد دی دا ښار د څومره حادثو شاهد دی، دلته انسان باندې سنې دي شوي هر څوک د ډېرو تماشو شاهد دی، لکه د سوري مې په شا پسې وي شیخ مې د ټولو ګناهو شاهد دی. بیا ووایه دا بیت.
لکه د سورو مې په شا پسې وي شیخ مې د ډېرو ګناهو شاهد دی. ډېر الله ډېر ښه ده. د خیال نړۍ ادبي خپرونې مینوالو دا وه زمونږ د نن ورځې مرکه جعفر الماس سره. تر بر خپرونه پورې زه عوض درمان او د کامرې په بخش کې را سره فریدون فطرت او د خیبر روښانه یو جهان مننه کوم. د خدای په امان.